سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تېره ورځ په آی پي ایل کې دوه لوبې ترسره شولې چې په لومړۍ لوبه کې پنجاب کینګ لوبډلې و ډیلي کیپټل لوبډلې ته په 4 منډو په توپیر ماته ورکړله او لومړۍ بریا یې خپله کړله. په دغه لوبه کې د پنجاب کینګ لوبډلې د لوبې ټاس وګټي چې لومړی د ډیلي کیپټل لوبډلې ته د منډو بلنه ورکړله. د ډیلي کیپټل لوبډلې بیا په ټاکل شویو 10 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 104 منډې جوړې کړلې. په دغه لوبه کې د پنجاب لوبډلې ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړله. د ډیلي لوبډلې و دې ته پرېنښودله چې د پنجاب پر وړاندې ډېرې منډې جوړې کړي. ټول لوبډلې په 104 منډو باندې وسوځېدل. د پنجاب لوبډلې په ګډه په توپ اچونه کې ارشدیپ سینګ او شردل ټاکور بیا دوه لوبغاړي وسوځول. د 115 منډو هدف په تعقیب کې پنجاب لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه پیل کړله چې په 19.2 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره یاد هدف ترلاسه کړي چې ډیلي کیپټل لوبډلې ته په 4 ویکټو ستره ماته ورکړله. د پنجاب لوبډلې لپاره سام کرن به تر ټولو زیاتې ډېرې منډې جوړې کړلې چې 63 منډې جوړې کړلې. په دغه لوبه کې بیا د ډیلي لخوا بیا ګلدیپ یادو او خلیل احمد دوه لوبغاړي وسوځول چې پنجاب لوبډلې ته په 4 ویکټو ماته وخوړله او دغه لوبه پنجاب لوبډلې وګټله. او په دویمه لوبه کې بیا سنرایز حیدرآباد کلکته لوبډلې سره مخ شولې چې کلکته لوبډله وتوانېدله چې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه د سنرایز حیدرآباد لوبډلې پر وړاندې وکړله چې په 4 منډو په توپیر سنرایز حیدرآباد ته ماته ورکړه. د آی پي ایل په دریمه لوبه کې سنرایز حیدرآباد د لوبې ټاس وګټي چې لومړی د توپ اچونې پرېکړه وکړله. کلکته نایټ رایډر په ټاکل شویو 10 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 208 منډې جوړې کړلې چې د ډلې انډرې رسل تر ټولو ډېرې زیاتې ناسوځېدلې منډې جوړې کړلې چې 64 منډې جوړې کړلې. د 209 منډو هدف په تعقیب کې سنرایز حیدرآباد د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 204 منډې جوړې کړلې چې په 4 منډو په توپیر یې ماتې وخوړله. سنرایز حیدرآباد لپاره بیا کلاسینګ تر ټولو زیاتې منډې جوړې کړلې چې 63 منډې جوړې کړلې. د کلکتې لوبډلې بیا په دغه لوبه کې ډېره خوندوره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه هم وکړله. د کلکتې لوبډلې په ګټه په توپ اچونه کې ارشیش رانه 3 لوبغاړي وسوځول، انډرې رسل 2 لوبغاړي وسوځول، خو میچل سټارک بیا په دغه لوبه کې ډېرې زیاتې منډې ورکړلې چې کومې ویکټ یې وانخیسته. په 4 اورونو کې 53 منډې ورکړلې خو کومو ویکټ باندې بریالی نه سو. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.